السلام علیکم دوستان، الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسیږئ. په خیر راغلی بریا پښتو ته. نن غواړم تاسو سره په یو موضوع باندې خبرې وکړم چې مربوط د فکر یا د تفکر کیږي. څنګه کولی شو په ډیر ژور ډول په ډیر درست شکل فکر وکړو. هر څه چې په نړۍ کې موجود دي، که هغه موبایل دی، کمپیوټر دی، که تیاره ده، که یا بل څه دي، هغه په اول شکل کې د انسان ذهن ته من حیث یو فکر راغلی او وروسته هغې فزیکي بڼه یا شکل اخیستی. نو موږ فکر ته اړتیا لرو. څنګه کولی شو بهترین فکر وکړو؟ کومو ځایونو کې، کومو حالاتو کې کولی شو بهترین فکر وکړو؟ لومړی فکر بعضې خپل مشخص ځایونه لري. کوشش وکړئ هر وخت چې غواړئ چې فکر وکړئ قدم ووهئ. داسې یو ساحه کې قدم ووهئ چې هلته غلمغال نه اوسېږي، شور ماشور نه وي، ستاسو ذهنیت فکر ته بېکاره اوسېږي. قدم وهل انسان ته دا وړتیا ورکوي تر څو نوي نظریات منځته راوړي، خو البته په هغه حالت کې چې هغه انسان په نوي نظریات باندې توجه وکړي، نه ده چې ذهن یې بل طرف ته مصروف وي. دوم، آرام ځای فکر کولو ته غوره کړئ. هر وخت چې فکر کوئ یا وغواړئ چې په ژور ډول یو موضوع باندې فکر وکړئ یا یو نظر منځته راوړئ، نو هغه آرام ځای کې وکړئ. غلمغال، غوغا، اوازونه دا هیڅ وخت تاسې نه پرېږدي چې صحیح شکل باندې فکر وکولی شئ. چې غواړئ چې په درست شکل فکر وکړئ، نو آرام ځای انتخاب کړئ او هلته فکر ته ادامه ورکړئ. انشاءالله چې نوي ضریات به اختراع کړی شي. دریم، کتاب مطالعه کړئ. باور ولرئ هر نظر، هر یو کس چې کله متاثره کېږي د ټولنه کې یا نوي نظر منځته راوړي، دا د کتاب دلیل اوسېږي. یو انسان چې څومره زیاته مطالعه ولري، په همغه اندازه هوښیار اوسېږي، نو په همغه اندازه دی کولی شي چې نوي نظریات منځته راوړي. کوشش وکړئ کتاب مطالعه کې. هر څومره چې به د کتاب مطالعه زیاته اوسېږي، هغومره به لایقه، هغومره به پوهه کم به غږېږئ او نوي نظریات به منځته راوړئ. څلورم، کوشش وکړئ ازاده لیکنه وکړئ. هر وخت چې غواړئ یو نوی فکر منځته راوړئ، ازادې لیکنې ته ادامه ورکړئ. لیکنه شروع کړئ په دې اراده باندې چې غواړم یو نوی فکر منځته راوړم، نور ازاده لیکنه وکړئ. څومره چې ذهن ته راځي ویې لیکئ. مطمئن اوسېږئ یو نه یو نظر به پکې واوسي. که اول ځل نه وي، دوم ځل، که دوم ځل نه وي، درېیم ځل. پنځم، د خپلې رشتې څخه بیرون مطالعه وکړئ. که چېرته تاسې کمپیوټر ساینس وایئ، یوازې په کمپیوټر ساینس کې مطالعه مه کوئ، بیرون مطالعه وکړئ. که چېرته تاسې طب وایئ، یوازې په طب کې مطالعه مه کوئ، بیرون مطالعه وکړئ. مطمئن اوسئ دغه به تاسې ته یو بهترین طریقه د فکر کولو، د یو نوي نظر د منځته راوړلو درکړي. او آخره موضوع چې دا غونډو او سیمینارونو کې اشتراک وکړئ. هغې ته بهترین خلک راځي، رسېدلي خلک راځي. موږ او تاسې همیشه د یو بل څخه متاثره یو، یو بل ته اړتیا لرو. موږ کولی شو د یو بل نه ډېر متاثره شو، یو نوی نظر منځته راوړو. په دې هیله چې عمل پرې وکړئ. مننه.